طالبان وایي چې افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د یونما راپور حقیقت نه لري. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د یونما راپور حقیقت نه لري او په هیواد کې هیڅ ډول خپلسري وژنو او نیونو ته اجازه نشته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چهارشنبې د چنګاښ پر 29مه د یونما راپور ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي راپور حقیقت نه لري او په هیواد کې هیڅ ډول خپلسرو وژنو او نیونو ته اجازه نشته. مجاهد زیاته کړې که څوک په خپلسري ډول وژنې یا نیونې وکړي جرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره به مخ شي. نوموړي ویلي په دې اړه د یونما راپور حقیقت نه لري بلکې پروپاګاندا دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.